بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږو ملګرو. یو خو په نو غیر زریم داسې وه چې دلته کې بجټ اجلاسونه شروع دي، نو نه لیډو نن اهم خبرونو کې یو خو خیبر پختونخوا کې او بلوچستان کې بته اخستلو، یعنی دهشتګرد دومره پرې باثر دي چې هلته کې نن په فلور باندې مولانا فضل الرحمن هم وی او دې نه مخکې اختیار ولي چې اوس د وزیر اعظم ایډوایزر هم دی، اصل زمانن ملاقات هم و دغه په صوبې کې یو ځل ویلي او باندې تفصیلي خبره کوو چې دومره پورې حالات خراب دي چې هلته بتې اخستل کېږي. خیبر پختونخوا کې نور هم حالات خراب شو، خو دغه صورتحال هم ډېر خراب دی. بل د افغانستان حوالې سره به خبره کوو چې یو خو جاپان چې کوم دی هغه مرستو په حوالې سره د کډوالو په حوالې سره بقاعده توګه افغانستان سره چې کوم خبرې اترې دي په هغه باندې خبره کوو. او سره یو بل ایران کې چې کوم پکړ دکړ شو دي، نیول شروع دي مشکوک کسانو چې کوم پکې جاسوسان دي، نو هغه کې افغان کډوال هم گرفتار کړي شوي دي. دغه مختلفو موضوع د سره نور خبرونو سره ما سره اوسئ او نور خبرونه به هم ورکړي تاسو سره لږ چې شیر کوم او ویډیو اخره پرې وګورئ او چانل هم سبسکرایب کړئ، نو سبسکرایب لازمي راکړئ. اول خبره خو به دا هم کوو چې تاسو به انتظار وي کابینټ اجلاس ته پیور کارډ او دغه حوالې سره ډېر ملګرو میسیجونه هم دي، خو هغه ته لږ انتظار وکړئ. دغه راتلونکي هفتې کې به ولې چې دا بجټ معامله ده دا ډېره سیریس وي، په دغه کې اکثر چې کوم دی معاملې ټول حکومت انګیج وي، نو دغه به هم وشي. ورسره نور وضاحت چې کوم دی هغه به هم راشي چې څه پکې د کډوالو په حوالې سره کېږي. خو دغه ځای کې اوس د خیبر پختونخوا په حوالې سره که تاسو وګورئ چې بجټ په حوالې سره هم خبرې اوچتېږي، خو د خیبر پختونخوا کې بدامنۍ چې کوم صورتحال دی په دې باندې مولانا فضل الرحمن نن په خپل بجټ خطاب کې باقاعده ته ویلو چې ولې چې هغه زوی هم اغوا شوی، هغه باندې هم اټیک شو، نو هغه وایي چې دې وخت کې دومره بد حالت دی. حقیقت هم دغه دی چې هلته په رڼا ورځې باندې هم ترهګر یا د دهشتګرد یا څه ورته ویلی شي وټاور هغې کلیام خپل هغه کوي. او بل چې څومره هم باعزته خلک دي یا کاروباري خلک دي یا سیاستدان دي، هغې باتې نه بغیر هغوی هلته نشي پاتې کېدی. دا په اوس فلاور باندې ویل شو او دا ښکاره خبره هم ده. دې نه مخکې اختیار ولي چې اوس د وزیر اعظم ایډوایزر دی، هغه سره ملاقات هم پروګرام هم سره وکړو. تاسو به راتلونکي جمعرات ته ګورئ. هغه د نه مخکې باقاعده توګه په اسمبلی فلور باندې په صوبه اسمبلی کې چې کوم وخت کې وزیر الله محمود خان و چې هغه 66 کروڑ روپۍ ورکړي وي طالبانو ته، نو په هغه باندې سوال تر اوسه پورې پروت دی، یعنې په باقاعده ریکارډ کې پروت دی. او دا نور هم ډېر نومونه اخیستي وو، شرام ترکي، عاطف خان یا نور اوس علي مین ګنډپور نه هم ویل کېږي چې وزیر الله په خپله بتا ورکوي. او وزیر الله چې کوم دې وخت کې پیسې دي هغه ډېر هیرپیر دي او دغه الزامات هم ولګو چې هلته چې کوم بیروکراسي ده هغه هم په پیسو لګي او پیسې ګټي. او نور کرپشن کې یا اوس وزارتونو کې چې کوم وزیر جوړیږي هغه پیسو نه بغیر نه جوړیږي. دا خو خیر هغه خبرې دي او دې باندې انویسټیګیشن هم داسې خاص نه کېږي. او خو صوبې حالات ته چې وګورو دې وخت کې هغه وایي چې 55 لاک ماشومان، یعنې الیکټریسټي ریټ چې کوم دی هغه 13 کال هم د کال په شا روان دی. او دلته تحریک انصاف چې راغلی او د هیلث ایمرجنسي او د ایجوکیشن ایمرجنسي، خو ولس دی چې هغه په مینه کې یا په هغه کې بل طرف ته روان دي، نو دې وجې نه مزې پکې نورې کوي. اوس رضو د افغانستان په حوالې سره چې افغانستان کې دې وخت کې هلې ځلې روانې دي مغه شانتې، او خاص کر جاپان هم اوس وایي چې نورې مرستې هم ورسره کوو او په کډوالو په راتګ باندې په هغه باندې هغه کړي دي. او ورسره پاکستان سره چې کوم معاملات دي په دې باندې ما تاسو ته ویلو چې انشاءالله راتلونکي هفتې کې به ډېر ښه پازیټیو خبرونه راتلونکي دي. او ورسره دغه کې یو بل بد خبر چې کوم دی هغه د ایران دی، چې دې وخت کې ایران کې چې کوم حملې شوي دي هغه کې جاسوسان لکه د انډیا باندې ډېر زیات هغه کوي، خو اسرائیل چې کوم دی هغه وایي چې په خپل پیرول باندې د افغانانو هم پکې شامل کړو چې اوس هغه په دغه تور کې نیولې شوي دي په ایران کې. نو یقینا چې ایران کې به افغان کډوالو دپاره نوره هم سخته شي لکه څنګه مخکې هغه وه. پاکستان کې هغه شی نه ده، خو په ایران کې
دغه صورتحال وجې نه یو طرف ته غمګیر صورتحال دی، بل طرف ته تاسو ګورئ چې دغه دی. ورسره اوسه خبر به د آرمي چیف چې تېره ورځ خبرونو کې به تاسو لیدلی وي د ټرمپ سره ملاقات، امریکا دوره، هغه کې یقینا چې فیلډ مارشل آرمي چیف کم دی د وخت کې مین رول پیلر چې کم دی هغه په خطه کې یو پاکستان نه اوس خطه اور چې کم دی هغه ادا کوي، او دغه صورتحال د پاکستان دپاره هم ډېر زیات ښه ګڼلی کېږي او خوشحالي ګڼل کېږي چې دی وخت کې پاکستان په خطه کې یو لکه چې کله نه بهارت والی دی نو خطه کې نوم په ورځ په بله اوچتېږي، او بیا پکې اوس د ایران او د اسرائیل خبره راغله نو اوس امریکا مجبوره ده چې پاکستان په هر طریقې بنوي چې د امریکا ایران سره صلح موله یا ډزبندي وکړي. په دغه صورتحال باندې دا ټولې خبرې دي. راتلونکي ویلا کې به انشاءالله ډېر معلومات چې کوم راشي هغه به تاسو سره شیر کوم، په خاص کر په د افغانستان ایشو باندې. نو اوسه پورې چې کوم ملګري نم سبسکرایب کړی نو ورته یو ځل بیا خواست کوم او کمنټس رای لازمي راکړي. ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ.